بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله ونعم الوکیل. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وانك على كل شيء قدير. زموږ د نن ورځې موضوع چې ده ریاضي ده. د 11م ټولګي په ریاضي کې موږ غواړو چې د ساين قانون ثبوت کړو. د 11م ټولګي ریاضي ده، صفحه 49مه صفحه ده د کتاب. د ساين قانون غواړو چې ثبوت کړو چې ساين A پر A مساوي دی ساين B پر B مساوي دی ساين C پر C سره. دغه قانون غواړو ثبوت کړو. نو اول راځو په حده زاویه مثلث کې د ساين قانون ثبوتوو. د دې لپاره مخکې له دې چې د ساين قانون ثبوت کړو، اول د واره په کتاب کې یو مقدمه راکړې ده. په 49مه صفحه کې یو مثلث راکړی دی، د ABC مثلث دی. په هغې کې یوه زاویه 41.8 درجې ده، بل 140.3 درجې ده. دغه د C زاویه ورکه ده، د A B او C زولي ورکې دي. وایي دا موږ څنګه پیدا کولی سو؟ که چیرې موږ د یو داسې مشکل سره مخامخ سو، نو هغه د ساين د قانون په واسطه باندې دغه زاویې نامعلومې زولي او نامعلومې زاویې پیدا کولی سو. د ساين قانون موږ ته د شپږو کمیتونو ترمنځ اړیکه څیړي. د A د زاویې او د A د زولي، د B د زاویې او د B د زاویې او د B د زولي، د C د زاویې او د C د زولي. دغه شپږ شیانو کې که هر یو ورک وه پاته یې راکړي وه، کیدای سي 3 راکړي یو ورک یا نور ځینې پیدا کړو، کیدای سي هر 3 چې راکړي خو هغه نور ګرده موږ کولی سو چې پیدا کړو. اوس په دې ځای کې موږ ته 2 زاویې راکړي دي. دغه درېیمه زاویه موږ کولی سو چې پیدا کړو، او بیا کولی سو دا ورکې زولي موږ کولی سو چې پیدا کړو. نو د دې دپاره اول راځو دا د ساين قانون چې دی په حده زاویه مثلث کې ثبوتوو. د هغه دپاره ضروري دا ده چې موږ دغه د ABC مثلث په نظر کې نیسم. دغه د ABC مثلث ارتفاعګانې رسموم. نو دغه A د زولي څخه اول دغه A زاویه چې ده دا مخامخ زوله A کیږي. هر زاویه چې وه د هغې زاویې مخامخ زوله په هغه کوچني توري سره ښوي. زاویه په غټ ABC سره، زوله په کوچني ABC سره لیکل کیږي. دا د B زاویه ده، د دې مخامخ زوله د B زوله ده. دا د C زاویه د مخامخ زوله د C زوله ده. اوس راځم د دغه مثلث ارتفاعګانې رسموم. ارتفاع عموداً پر مخامخ زوله باندې چیش کیږي، رسمیږي. دغه ځای ته د H1 نوم ورکوم. بیا راځم د B څخه پر B زوله باندې، دغه د B د زاویې څخه پر B زوله باندې یعنی پر AC زوله باندې یو عمود خط رسموم. نو هغه به زموږ د دې مثلث بل ارتفاع وي، ځکه چې هر مثلث 3 ارتفاعګانې لري. نو د دغه ځای څخه دا به H2 نوم ورکړم. H2 نوم ورکوئ، H3 نوم ورکوئ. په کتاب کې دغه ځای ته H3 نوم ورکړی دی. پروا نه کوي تر څو د کتاب سره د زموږ شکل تطبیق سي. او بیا د C د زولي څخه پر دا مخامخ زوله باندې یو عمود رسموم. دا به مو H2 سي. درو واړه ارتفاعګانې چې دي په یو نقطه کې تقاطع کوي. اوس راځم په دا خپل شکل ته ګورم په دې کې څو مثلثونه جوړ سوي دي. نو اوس زه یو د A B او H1 مثلث په نظر کې نیسم، او بل مثلث د ACH1 مثلث په نظر کې نیسم. ACH1 مثلث. دغه دوه مثلثونه په نظر کې نیسم. په دې کې د B د زاویې ساين نیسم، او په دې مثلث کې په دغه مثلث کې بیا د C د زاویې ساين نیسم. نو داسې لیکم چې ساين د B د زاویې مساوي کیږي. ګورئ دا مثلث چې و د ABH1 مثلث دا قایمه زاویه مثلث، او ACH1 مثلث چې دی هغه هم قایمه زاویه مثلث دی. په قایمه زاویه مثلث کې موږ ویلي وه چې ساين د یو زاویې مساوي کیږي مقابل زوله پر وتر باندې. نو په دغه مثلث کې ABH1 مثلث کې دغه مثلث دی، دغه مثلث دغه لیک چې دې خواته پروت دی، دا لوړ مثلث. د B د زاویې مقابله زوله کمه یوه زوله ده، AH1 زوله. وتر یې کم یو دی، دغه یې وتر دی د C زوله. نو داسې لیکم چې ساين B مساوي کیږي مقابله زوله AH1 زوله تقسیم پر وتر. وتر یې AB زوله ده، وتر یې د A څخه تر B پورې ده. د وتر زوله مو
د وتر مو د A څخه تر B په AH1 B مثلث کې نو دا به مساوي سي AH1 زوله هغه خپله کاږم AH1 زوله AB زوله یې موږ ته راکړې د A څخه تر B دا زوله مو په چا ښودلې ده په C سره اوس نو دا طرفین وسطین کومه که ښه متوجه سئ دغه ځای او دغه ځای په نظر کې نیسمه د ده مخرج یو دی یو په AH1 کې به نو باره مساوي سي AH1 او دی په ده کې ضربیږي طرفین وسطین کوم دا ځای په نظر کې نه نیسو دا منځنۍ رابطه دغه د ده سره مساوي په نظر کې نیسمه نو باره به C ضرب ساین د B سي دې ته به موږ اوله رابطه ووایو بیا راځم په دا بل مثلث کې په ACH1 مثلث کې په ACH1 مثلث دا مثلث دی دا زاویه قایمه ده د C د زاویې ساین نیسم نو داسې لیکمه چې ساین د C د زاویې مساوي کیږي مقابله زوله پر وتر باندې مقابله زوله دغه ده د A څخه تر H1 پورې د A څخه تر H1 تقسیم وتر یې د A څخه تر چا پورې دی تر C پورې دی نو دا تقسیم پر AC مساوي به سي AH1 زوله خپله کاږم وتر یې موږ ته څومره راکړی د A څخه تر C وتر هغه په چا ښودلی دی په B سره اوس دغه ځای د ده سره په نظر کې نیسم دغه ځای د ده سره په نظر کې نیسم طرفین وسطین کومه د ده مخرج یو دی یو چې په AH1 کې ضرب کړم هغه AH1 به سي مساوي ساین C په چا کې ضربیږي په B کې B ضرب ساین د C دې رابطې ته به دوهمه رابطه ووایو که ښه متوجه سو دغه اوله رابطه او دوهمه رابطه دغه دوو رابطو ته که ښه متوجه سو دا چپه طرفونه مساوي دي AH1 زوله مساوي ده د AH1 زوله سره دغه اوږدوالی د دې اوږدوالي سره مساوي دي نو کله چې چپه طرفونه مساوي وي موږ کولی سو چې راسته طرفونه هم یو له بله سره مساوي ولیکو د اولې او دومې رابطې څخه لیکلی سو د اولې او دومې رابطې د مساوا د چپه طرفونه کله چې چپه طرفونه مساوي وي نو راسته طرفونه هم مساوي لیکلی سو نو داسې باره لیکمه چې B ضرب ساین C مساوي کیږي په C ضرب ساین د B سره دغه رابطه مې د اولې او دومې رابطې د مقایسې څخه ولیکله دا رابطه مو دا مو د دې اولې او دومې رابطې د مقایسې څخه ولیکله دغه رابطه یعنی په چپه طرفونه مساوي وه په نتیجه کې مو راسته طرفو ته مساوات ولیکله اوس راځم د دې رابطې اطراف د دغې رابطې اطراف زموږ غواړو چې دغه فارمول ثبوت کړو نو دغه C او B زوله د منځه وړم نو د دې رابطې اطراف تقسیمومه پر BC زوله باندې پر BC باندې را تقسیموم نو که دا رابطه زه راواخلم پر BC باندې تقسیم کړم په یو بل رنګ مارکر باندې به کار کوم دا ځای پر BC را تقسیموم دا ځای پر BC را تقسیموم اوس نو اختصار پکښې ترسره کوو دغه B مو د B سره ولاړله دلته مو C د C سره ځي باره به یوازې دلته ساین د C پاته سي لاندې به چیش پاته سي C مساوي په دې طرف کې به ساین د B پاته سي لاندې به چیش پاته سي B دا به زموږ یاداشت وي دغه رابطې ته به اول ستوري رابطه وایي دا دې زموږ د دې یاداشت بیا راځم په دوهم وارې باندې بیا دوه نور مثلثونه په نظر کې نیسمه یو د ABH3 مثلث دی ABH3 مثلث چې قایمه زاویه مثلث دی او بل مثلث بیا ABH3 یو مثلث بل د BCH3 مثلث دی BCH3 مثلث دواړه مثلثونه قایمه زاویه مثلث دي یعنی دغه زاویه هم قایمه ده دغه لوړه زاویه هم چې ده قایمه ده 90 درجې کېږي نو بیا په دې مثلث کې ساین د A نیسم په دې مثلث کې ساین د چی شي نیسم C نیسم نو په اول مثلث کې چې ساین د A ونیسم داسې لیکلی سو چې ساین د A زاویه مساوي کیږي مقابله پر وتر باندې مقابله زوله د B څخه تر H3 پورې ده وتر یې د A څخه تر B پورې دی یا د B څخه تر A پورې دی نو د B څخه تر H3 BH3
زوله، البته دا زوله د پر سر باندې دا مستقیم خط غواړي چې ورکړي. او د A څخه تر B دا وتر، د A څخه تر B وتر په چا دا C ده، دا اوږدوالی C دی، نو زه به C وکاږم لنډ. طرفین وسطین به کوده، کله چې طرفین وسطین کې نو داسې لیکو چې BH درې زوله مساوي کېږي په C ضرب ساین د A سره. دې ته به ووایو چې درېیمه رابطه. بیا راځم په دا لاندې مثلث کې BCH3 BCH3 په دغه لاندې مثلث کې دا لوړ چې دی دا پټوو، دا لوړ مثلث پټوو. په دې لاندې مثلث کې ساین د دا C زاویې نیسم، داسې لیکم چې ساین د C زاویې مساوي کېږي مقابله زوله د دغې C زاویې مقابله زوله د B څخه تر H3 پورې ده. د BH3 زوله تقسیم پر وتر، وتر یې د B څخه تر C د قایمې زاویې مخامخ زوله چې د وتر د هغه څونه ده A ده. BC زوله ده په چا مو ښودلې ده؟ په A سره. نو کله چې طرفین وسطین کمه نو په نتیجه کې به BH3 زوله مساوي راووځي په A ضرب ساین د C سره. دې رابطې ته به درېیمه رابطه ووایي. د څلورمه رابطه به ووایي، دې رابطې ته به څلورمه رابطه ووایي. اوس نو د درېیمې او څلورمې رابطې د مساوات څخه لیکلی شو. د درېیمې او څلورمې رابطو د چپ طرف د مساوات څخه، د چپ طرف د مساوات څخه لیکلی سو. چپه طرفونه یې مساوي دي د دغې رابطې او د دې، نو راسته طرفونه یې یو له بله سره مساوي کاږم. داسې کاږم چې C A ضرب ساین د C A ضرب ساین C مساوي کېږي. دا به داسې ولیکو چې C ضرب ساین A مساوي کېږي په A ضرب ساین د C سره. اوس نو زموږ دغه A او C د منځه وړمه په رابطه کې، هغه که تاسې وګورئ هغه فارمول ته په لوړ په صورت کې باید یوازې ساین A او ساین B او ساین C راسي. دلته دغه ضرایب د C او د A لري، نو هغه چې کومه له منځه وړمه. اوس د دغې رابطې اطراف را تقسیمومه پر CA باندې را تقسیموم. اطراف پر چا تقسیموم؟ پر CA باندې. نو دا ځایم پر C ضرب A را تقسیموم، دا ځایم پر C ضرب A را تقسیموم. په دې کې اختصارات دا او دا سره ځي، په نتیجه کې به دلته ساین A پر A راسي مساوي دا د ده سره ځي، په دې ځای کې به ساین د C پر C راسي. نو دې رابطې ته به موږ د دوهم ستوري رابطه ووایو. که ښه متوجه سو دغه رابطه، دغه چې دغه م راګرځولې دي او دا دواړې رابطې یو له بله سره د اول ستوري او دوم ستوري رابطې که ښه مقایسه کړو، دا ساین A پر A دی، دلته ساین C پر C سره مساوي دی، او په دې ځای کې هم دغه ساین C پر C د ساین B پر B سره مساوي دی. نو د دوهم، نو په نتیجه کې د اول ستوري او دوهم ستوري د رابطو څخه لیکلی سو چې ساین A پر A لیکلی سو چې ساین A پر A مساوي دی. ګورئ ساین A پر A د دغه ساین C پر C سره مساوي دی، او هغه ساین C پر C باندې د ده سره مساوي دی. نو باره مساوي کېږي په ساین B پر B سره، او هغه مساوي دی په ساین C پر C سره. دا اوس موږ د ساین د قانون ثبوت، او کولی سو چې دا برعکس هم ولیکو، دا رقم هم لیکلی سو. کولی سو چې داسې ولیکو، دا واړه سرچپه یې ولیکو، داسې ولیکو چې A د کسرونو د قانون پر اساس باندې، د کسرونو د مساوات د قانون یا نسبتونو پر اساس که یو نسبت مو واړوئ او بل هم سرچپه کوو اړوئ، نو باره داسې کاږم چې A پر ساین A مساوي کېږي B پر ساین د B، او هغه مساوي کېږي C پر ساین د C. دا رقم هم لیکلی شو. دا اوس موږ د نن ورځې په حده زاویه کې
د ساين د قانون ثبوت چې دغه زموږ تو ثبوت وسو تاسو وګورئ چې دغه شی مو دلته په پای کې په لاس راوړي په بل ورځ کې به ان شاء الله موږ په نور مثلثونو کې هم د ساين د قانون ثبوت وکړو. من الله توفیق.